یا توابو د دې داسې عجیبه قسم وظیفه ده چې کوم انسان دا وظیفه کوي د هغه به د ګناهونو نه زړه مکمل تور شي، د نیکو کارونو طرف ته به شوق پیدا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که کوم یو انسان د دې خبرې شوقین وي او د دې خبرې خواهشمند وي چې زما د ګناهونو زړه تور شي، زه د یو نیکمل انسان جوړ شم، همیشه دپاره د زما زړه د نیکۍ طرف ته کیږي او د ګناهونو زما د هغې نه دې زما چې کوم دی هغه د ورسره نفرت پیدا شي. هغه د یا توابو ذکر کوي، څنګه به یې کوي طریقې درته اوس ښیم. زمونږ د ګناهونو د وجې نه په موږ باندې ډېر سخت مشکلات راځي، د ډېرو سختو امتحاناتو سره موږ هغه مخامخ کیږو. که یو انسان د ګناهونو نه صحیح او سچه توبه وباسي نو رب العالمین دغه تمامې بندې لارې ورته هواروي، تمام مشکلات یې رب العالمین اسانوي. بل خصوصا یا توابو وظیفه د شرابخور انسان دپاره ډېره زیاته پیدامنده ده. یو انسان شراب څکي او هغه وایي چې یاره زه د شرابو نه منع شم، خو لیکن هغه نشي پرېښودلی، هډوکي خوږېږي یا ورته بل څه مسله وي. خصوصا د کم کسان چې نشې کوي نو هغوی ته دا مسله وي چې کله هم نشه پرېږدي نو بیا هغوی باندې بیمارۍ راځي او داسې سختې بیمارۍ پرې راشي چې د هغه چې کوم دی دغه پکې د ځان خطره پکې ډېره زیاته وي. یا یو انسان د چرسو د سګرټو یا د بلې نشې د هغې شوقین دی او هغه وایي چې یاره زه د دې نشې نه واړم، د دې نه زما زړه تور شي او د نیکو کارونو سره زما زړه ولګي. د هغې دپاره دا وظیفه یا توابو وظیفه ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. اوس به دا څوک کوي نو راځئ طریقې درته ښویم چې د دې طریقه څنګه ده. د ټولو اول هغه انسان که هغه شرابخور وي یا که شرابخور نه وي خو لیکن عامه نشه کوي او هغه وایي چې یاره زه د دې دغه نه دې واړم، د نشې نه دې واړم او زه د یو نیکمله انسان جوړ شم. هغه دی دغه تواب دغه لفظ دی ولیکي، دا د الله جل شانه نوم دی. تواب معنی ده توبه قبلونکی ذات. دغه اسم مبارک دی ولیکي، په خپله دی ولیکي او د باران په اوبو باندې دی ووینځي او بیا د هغه اوبه وڅکي او د هغې نه پس دی په کثرت سره یعنې ښه ډېر هر وخت یې د ده په خولې باندې جاري وي یا توابو یا توابو یا تواب. په ډېر لږ وخت کې دننه به دی د غلط عادت نه واوړي، یعنې که دی شراب څکي د شرابو نه منع شي، که چرس څکي د چرس نه منع شي یا دغه رنګې بل یو نشه کوي د هغې نه به منع شي او د نیک کارونو سره به د دې انسان زړه ولګي او د غلط کارونو به نفرت داسې پیدا شي که دی کله هم د یو ګناه دپاره کیني نو د ګناه کار ورته داسې غټ کار ښکاري لکه چې یو غر دی او یو غر په ده باندې راپرېوتلو. نو د ګناه نه د توبې ویستلو دپاره دا ذکر یا توابو ذکر ډېر زبردست ذکر دی، هر سړی یې کولی شي او هر سړی د دې نه پیدا غشتی شي.